طالبان د ځانګړو ځواکونو نوې قطعه جوړوي، دا چې ولې او څه لپاره، نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. طالبان وایي د ټاپي پروژې امنیت لپاره د ځانګړي ځواک تشکیل ته چمتو یو. د طالبانو حکومت د اقتصادي چارو معاونیت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې د عملي کولو چارو پیلېدو ته شرایط برابر شوي او چمتو دي چې د دغه پروژې د امنیت لپاره ځانګړی ځواک جوړ کړي. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د شنبې په ورځ د جنوري په 21 د سلواغې په لومړۍ نیټه په دې اړه یوې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې اسلامي امارت د ټاپي پروژې د عملي چارو پیلېدو ته هر اړخیز چمتووالی لري. په اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو حکومت دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو استخباراتو ریاست پلاوي څو ورځې مخکې له ترکمنستاني چارواکو سره لیدنه کړې. هغوی ته د ټاپي پروژې د امنیت په اړه ډاډ ورکړی. د طالبانو حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت د اړتیا په صورت کې د ټاپي پروژې د امنیت ټینګولو په هدف د ځانګړي امنیتي ځواکونو د جوړېدو ډاډ هم ورکړی. په یاد اعلامیه کې ویل شوي اسلامي امارت په هیواد کې د ټاپي پروژې د عملي چارو پیل کېدو لپاره بشپړ چمتووالی لري. که اړتیا ولیدل شي، اسلامي امارت چمتو دی چې د یادې پروژې د امنیت چارو ساتلو لپاره یو ځانګړی ځواک تشکیل کړي. د ټاپي پروژې کار په 1996 کال کې د افغانستان په هرات ولایت کې پرانیستل شو، خو د یو لړ ستونزو له امله د دغه پروژې کار پیل نشو. پر افغانستان د طالبانو حکومت تر حاکمیت وروسته ترکمنستاني چارواکو کابل ته د خپلو سفرونو په ترڅ کې په 2022 میلادي کال کې د ټاپي پروژې د عملي چارو پیلېدا ډاډ ورکړی و، خو تر دا مهاله یې عملي چارې نه دي پیل شوي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ، په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.